بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ او تاسو په سی پلس پلس کې په کنډیشنل سټیټمنټ باندې خبرې کوو یا کنډیشنل سټرکچر باندې. موږ یو پروګرام کله چې جوړو په هغه ځای کې زیات پروګرامونه دي چې د یو کنډیشن په اساس باندې چلیږي، د یو شرط په اساس باندې. مثلا یوزر نیم دا او پاسورډ دا که صحیح شو خو لاګین کیږي، که صحیح نه نه لاګین کیږي، ایرر وکړي، شرط یا به صحیح یا به غلطي. مثلا مونږ یو پروګرام جوړو چې د سټوډنټ رزلټ مونږ ته وښیي کامیاب یا ناکام. نو زه وایم که ایوریج 500 نه بره او کامیاب که نه ناکام، یو کنډیشن په اساس باندې چلیږي. نو دا کنډیشنونه څنګه مونږ یا کنډیشنل سټیټمنټ دپاره مونږ سره څه وجود لري؟ ښه، کنډیشنل سټرکچر. کنډیشنل سټرکچر کې موږ او تاسو سره کم موضوعات دي. اول موږ او تاسو چې وایو کنډیشنل سټرکچر اوورویو یو نظر به کوو په دې باندې چې څنګه مختصي کنډیشنل سټرکچر څنګه جوړیږي، سینټیکس څنګه دي. او بل اف ایلس اف سټرکچر، نیسټډ اف سټرکچر، کمپاوند کنډیشن، سویچ سټرکچر، کنډیشنل اپریټر او ګوټو سټیټمنټ. دا هغه موضوعات دي چې موږ به تاسو په کنډیشنل سټرکچر کې په سی پلس پلس کې په دې باندې خبرې کوو. اولینه موضوع چې راځو موږ سره هغه دا کنډیشنل سټیټمنټ. کنډیشنل سټیټمنټ څه شي ته وایي؟ A statement or set of statement that is executed when a particular condition is true and ignored when the condition is false. Conditional statement هغه statement ته ویل کیږي که چیرې د یو شرط په اساس باندې هغه چلیږي. هغه شرط صحیح شو خو statement به ایگزیکیوټ کیږي، او که چیرې شرط غلط شو نو statement به نه ایگزیکیوټ کیږي، اګنور کیږي به. لکه که زه وایم چې سبا 3 بجې راشه، دا سره کوم سټیټمنټ ده؟ دا کنډیشنل سټیټمنټ ده که نه ده؟ نه، دا کنډیشنل سټیټمنټ نه ده. خو زه درته وایم که چیرې سبا اسمان وریځ و 3 بجې راشه، نو د دې نه دا اوس ګوره کنډیشنل شو. که چیرې اسمان وریځ وي ته به راځې په 3 بجې، که نه وي نه به راځې. یا فرض مثلا زه وایم بل سټیټمنټ، اوس ګوره وینې دلته راغلی دی اکزامپل راغلی، اف ټرافیک سیګنل از ریډ، دا یو شرط شو. سټاپ د کار، اوس ګوره سټاپ د کار دا یو سټیټمنټ ده. ښه، سټاپ د کار دا خالي سټیټمنټ، موټر ودروه، دا کنډیشن نه ده. خو که چیرې زه ورته وایم که چیرې ترافیکي اشاره سره وه موټر ودروه، نو دا اوس دا یو کنډیشنل سټیټمنټ شو. ځکه کنډیشنل سټیټمنټ شو که سره شوه ترافیکي اشاره ودرېوې، او که ترافیکي اشاره سره نه، صرف نظر کوي د سټیټمنټ نه ایگزیکیوټ کیږي. اوس if speed of the car exceeds the limit slow down the car speed. دا اوس ګوره یو بل کنډیشنل سټیټمنټ شو. که چیرې د موټر سرعت ډېر زیات تیز شو نو سرعت یې څه وکړه؟ ښکته. نو که ډېر تیز نه وي نه به یې کموي. نو دا اوس په دې شکل دغه سمبول په فلو چارټ کې د کنډیشن دپاره د ډایمنډ سمبول فلو چارټ باندې موږ خبرې کړې وې که نه لږ. نو دا سمبول چې ورته راغی په دې معنی چې دلته موږ شرط لرو. ښه، که چیرې کنډیشن ټرو وي نو سټیټمنټ به ایگزیکیوټ کیږي، یعنی ایگزیکیوټ سټیټمنټ به ټرو. که فالس وي نه به ایگزیکیوټ کیږي، سټیټمنټ نشي ایگزیکیوټ کېدلی. دا موږ سره څه شی ده؟ کنډیشنل سټرکچر ده. ښه، په دې شکل سره راځي. اوس د دې کنډیشن دپاره موږ او تاسې خپله اف کیورډ استعمالوو. څه استعمالوو؟ اف کیورډ. ښه، اف کیورډ از یوزډ. اف کیورډ څه کېږي؟ استعمالیږي د کنډیشنل سټرکچر کې. او brackets are used if set of statement are used after if. که چیرې د اف نه وروسته زیات سټیټمنټ وي نو په بریکټ کې نیسو، او که یوه سټیټمنټ وي بیا په بریکټ کې نه نیسو. اوس ګوره سینټکس یا ساختار یې داسې ده، اف که چیرې بیا به شرط ورکوي، که چیرې شرط داسې وو نو بیا سټیټمنټ وکړه. اوس ګوره مثال راغلی ده، اف که چیرې ایکس څه شی وو مساوي وو د شپږو سره، نو بیا آوټپوټ کې راوړه چې ګوډ چا، نو دا به ایگزیکیوټ کیږي. اوس ګوره بل، اوس راځو موږ او تاسې عملاً که غواړو دا په خپل سی پلس پلس ډیو انوایرمنټ کې وګورو څنګه تطبیق کوو. زه راځم ډیو خلاصوم او یس کنټرول ان هیش انکلود آی او سټریم. هیش انکلود آی او سټریم او راځو لاندې یوزینګ نیم سپیس std او مین فنکشن خلاصو او کانسول. زه اوس راځم دلته ګوره یو سټیټمنټ ده سی اوټ، آوټپوټ راکړه. آوټپوټ دی ووایي چې څه شی؟ ګوډ مارنینګ. څه ده ووایي؟
مارننګ. اوس ګوره زه دا کمپایل سیو کومه، مونږ ته ډایرکټ وایي چې ګوډ مارننګ بدون د کوم شرط نه. هر وخت چې زه دا ایگزیکیوټ کوم مونږ ته وایي چې څه شی ګوډ مارننګ. دا یو سټیټمنټ دا خو کنډیشنل سټیټمنټ نه ده. زه اوس څه کار کوم؟ دلته زه راځم یو ویریبل اخلم، مثلا څه شی راخلم؟ ویریبل INT مثلا A. اوس ورته وایم چې A is equal to 50. A کې څو واچول؟ 50. اوس زه شرط ورکوم، ورته وایم F کچېرې F په داسې تاسې ولیکئ. ښه، اول سټرکچر د کنډیشن نه ده، اول به F ولیکئ، د F نه وروسته به واړه قوسونه خلاص کړئ. ښه، F کچېرې اوس شرط ورکړه، ورته وایم کچېرې A ورته وایم که غټه وده 40 نه، دا شرط شو، خلاص شو. F کچېرې A د 40 نه غټه وه، څه وکړه؟ اوس غټ قوسونه. ښه، دا سټرکچر ده. سټیټمنټ یې به ته د دې غټ قوسونو په منځ کې لیکې، څه به ورته ولیکې؟ غټ قوسونو منځ کې. ورته وایم چې سی آوټ آوټپوټ ورکړه، ورته ولې وایي چې څه شی؟ ویلکم. دا یو سټیټمنټ. څو سټیټمنټه شول؟ یو سټیټمنټ شو. ښه، او بیا ورته ایم سی آوټ آوټپوټ ورکړه، څه آوټپوټ ورکړه؟ ورته ولې وایي چې ګوډ مارننګ. صحیح شو؟ او دا څو سټیټمنټه دي؟ نو ځکه دا به په غټو قوسو کې نیسو. ښه، ځکه یو نه سټیټمنټ زیات شو. اوس راځم زه دا کمپایل او رن کوم. اوس موږ ته آوټپوټ کې څه راښیي؟ دواړه به ښیي، ځکه چې ویلکم اینډ ګوډ مارننګ. شرط زموږ صحیح ده. که چیرې زه دلته ورته یم چې A مساوي که د 100 سره، د 100 سره، اوس نشته ده، ځکه چې شرط زموږ غلط شو، دا نه ایګزیکیوټ کېږي. او زه ورته یم A مساوي که د 100 سره. سټیټمنټ یې څو دي؟ 2 دي. خو زه ورته یم چې خالي دي، ورته ووایي چې څه شی ویلکم. اوس بیا دې قوسو ته ضرورت نشته. که چیرې یوه سټیټمنټ وي نو غټ زیات به غټ قوسونه نیسي. اوس راخلو دا کمپایل او رن کوو یې څه وایي؟ ویلکم. او که چیرې دغه سټیټمنټونه چې ول دغه موږ سره د یو نه زیات وي، نو بیا به څه کوو؟ غټ قوسونه به ورته ورکوو. اوس فرض مثاله نه زه راځم ورته لیکم چې څه شی انټ A، ورته لیکم چې A مساوي که د 100 سره. اوس ورته وایم F که چیرې A ور لیس دی وړوکې وه د 50 نه، څه وکړه؟ سی آوټ آوټپوټ کې ورکړه، ورته ووایي چې ورته ولې وایي چې A is greater than 10. صحیح ده؟ دا د ووایي. اوس ګوره کمپایل کوو، رن کوو. اوس موږ ته وایي چې A is greater than 10، ځکه 50 نه وړوکې ده. او که چیرې دا له 50 نه غټ شي، ښه، دا 100 شي، بیا اوس موږ ته نه وایي، ښه، ځکه دا سټیټمنټ نه ایګزیکیوټ کېږي. وایي ها صحیح شو. که A وړوکې ولې دوام. اوس که چیرې زه دا رنګ کړم، نو موږ تاسو ته آوټپوټ کې هغه شی نتیجه نه راکړي. انتظار واسه به دا فرق راشي. ها، نو اوس موږ سره دا سټیټمنټ په دې کنډیشن په اساس باندې چلیږي. نو کولی شي زه راسم ورته یم اینډ A کاما B. صحیح ده؟ زه اوس ورته وایم چې څه شی F که چیرې A غټ و د B نه، سی آوټ آوټپوټ ورته ورته ولې وایي چې څه شی A is greater than B. بس خلاص. اوس کاران کوم څه به ښیي موږ ته نتیجه کې؟ اوس به څه ښیي؟ وبه ښیي سټیټمنټ به ایګزیکیوټ شي که به نه شي؟ نه ایګزیکیوټ کېږي، ځکه چې A له B نه غټه نه ده. که چیرې ورته وایم چې A is equal to 100، اوس به څه ښیي؟ ښیي به یې که به نه سټیټمنټ به ایګزیکیوټ کېږي نه ښیي، ځکه بای ډیفالټ دا بیا 0 ده. ښه، که ته ویلیو اساین نه کړې بیا بای ډیفالټ 0 ده. نو دې خاطر نه اوس چې دا غټ د A وای ګریټر دین د B ده، د دې په اساس باندې به دا چلیږي. اوس موږ او تاسې کولی شو ډفرنټ قیمتونه ډېر مختلف نه او موضوعات دلته ورته تطبیق کړو.
فرض مثلا څه وایو نو دا سټرکچر د اف ده د څه شي ده اف ده تاسو کولی شئ په اف باندې زیات کنډیشن مختبوزي ګوره یوز برسز فار سیټ اپ سټیټمنټ موږ ویلې که چیرې ډېر سټیټمنټونه یي غټ قوس کې نیسو او که یو وي نه یې نیسو اوس ګوره بل موږ سره اف ال سته خو مخکې له دې چې اف ته لاړ شو موږ تاسې په دې اف کې نور ډېر مثالونه کار وکړو اوس زه راځم څه کار کومه ورته وایم دا ایسته کومه ښه ورته and a comma b comma c څو ویریبل مې واخیستل 3 ویریبل مې واخیستل اوس ورته وایم چې c out output ورکړه اول نفر ته output ورکړه ورته ووایه چې enter your operator ته د څه وکړه operator دې داخل کړه او سی ان انپوټ واخله د چا دپاره سی دپاره چا دپاره سی دپاره اوس دلته راځم ورته وایم چې بیا د اپریټر مو چې ورکړ ورته وایم سی آوټ بیا آوټپوټ ورکړه ورته ودې وایي چې انټر یور فرست ویلیو ته د خپل اول قیمت وارد کړه څه وکړه اولنی قیمت وارد کړه صحیح شو او بیا سی ان انپوټ واخله د چا دپاره د ا دپاره د څه دپاره ا دپاره اوس ورته بیا سی آوټ آوټپوټ ورکړه نفر ته ورته ووایه چې څه شی انټر یور سیکنډ ویلیو خپل دویم قیمت وارد صحیح شو سی ان انپوټ واخله د چا دپاره د بي دپاره خلاص شو اوس اول چې دا پروګرام رن کېږي نه پته به وایي چې کوم عملیه اجرا کوي عملیه دی صحیح شو خو دلته موږ اشتباه کړې ده عملیه خو یا جمع یا منفي نه خو انټیجر نشي کېدلی نو سی به موږ څه ونیسو سټرنګ سی صحیح شو اوس راځم شرط ورکوم که چیرې ما جمع ورکړه عددونه د جمع کي که چیرې مې منفي ورکړل عددونه دي منفي کي که چیرې م تقسیم وکړه عددونه دي تقسیم ورته یم اف که چیرې قوس خلاص سی کومه ده سی کومه ده سی کوم ځای کې ته ووایه دا د ورکړه ده دا چا ده سیکنډ ویډیو ګوره صحیح ده که نه اول به میسج ورکړي چې اپریټر داخل کړه بیا به انپوټ واخلي اپریټر ته بیا به اپریټر اوله ویلیو بیا به میسج صحیح شو اوس زه ورته وایم اف که چیرې قوس خلاص سی مساوي شو د چی شي سره مساوي شو د نه سی که خو جمع ورکوو منفي ورکوو که سی مساوي د چی شي سره شو جمع شو دا معنا ورکوي چې سی کې جمع واچوه دا کنډیشن نه ده دا غلط ده ښه دا مساوي اپریټر ده ډبل مساوي ښه او خو ویلیو آسان کوي سی مساوي که د چی شي سره جمع سره اوس ورته اف که چیرې سی مساوي و د جمع سره که سی د جمع سره مساوي و څه وکړه سی آوټپوټ ورکړه او د دې نه وروسته به یو ای ان ډي ال هم ونیسو صحیح ده اف که چیرې سی مساوي د جمع سره سی آوټپوټ ورکړه ا جمع بي خلاص اوس ورته اف که چیرې سی مساوي شوله د چا سره منفي سره سی آوټپوټ ورکړه ورته ووایه چې څه شی ا منفي بي بیا ورته وایم اف که چیرې قوس خلاص سی مساوي شوله د چا سره ضرب سره سی آوټپوټ ورکړه ورته ووایه چې ا ضرب دی بي اوس بیا راځم زه دلته ورته وایم چې څه کار وکړم اف که چیرې قوس خلاص سی مساوي شوله د چا سره د تقسیم سره سی آوټپوټ ورکړه ورته ووایه چې ا ډیوایډ بای بي خلاص شو کمپایل یې کړه ورنې اوس ګورو اول تا ته وایي انټر یور
کوم عملیات راکړي جمع کومه څو جمع کوي یو سل او شل د څو سره جمع کوي سل سره څو کېږي شو که نه زه بیا راځم ګوره دا رقم راکوم ورته یم ګورو ورته یم څه وکړه یو 580 دا خو غلط شو څه شو غلط شو 200 څو یې کړل دا ولې ها اوس زه یم که چېرې دلته مې غلط شی ورکړی بیا دې باید ووایي چې دا اپریټر غلط دی دا اوس څنګه خیر دې باندې وروسته خبرې کوو یو دوه منټه وروسته اوس به صحیح اپریټر وکړو اول ورته یم څه وکړم منفي کړه 950 څو ته نه منفي کړه 500 څو کېږي 450 نو دا مطابق د کنډیشن ګورو چلېږي ښه ورته لیکمه چې ضرب کوو 50 په څو کې ضرب کوو نوي څو کېږي 450 نو دا موږ سره ګوره د اف سټرکچر ده کولی شو موږ تاسې په دې طریقې سره خپل د اف سټیټمنټ راواخلو ایکزیکیوټ دا پرده ښه نو په دې موضوع ورسېږو اوس زه کولی شم ډفرنټ کنډیشن تطبیق کړم دا سټیټمنټ یې ټولې ختمومه ټولې ختموم دا خو اف و زه اوس ګوره داسې یو پروګرام جوړوم چې غټو واړه عددونه سره کمپیر کړي غټ او واړه څه وکړي کمپیر کړي واړه غټ خو پېژنې که نه 0.5 څلور دا غټ ده او که 0.0 دا کوم یو غټ ده وایه دا غټ ده مطمئن یې دا غټ ده که نه داسې وي صفر نه پاس چې غټ دی لاندې دا اوس به وګورو زه اوس هم داسې یو پروګرام جوړوم چې انپوټ یوزر ورکړي دوه انپوټه او هغه ته ووایي چې په دې کې کوم یو عدد غټ کوم یو غټ ده او کوم یو وړوکی اوس ګوره زه څه کار کوم دلته راځم دوه ویریبل اخلم انټ ایکس کاما وای صحیح ده وای او ایکس په نوم باندې دوه ویریبل واخلم اوس ورته یم سی آوټپوټ ورکړه ورته ودې وایي چې انټر یور فرست نمبر اول نمبر دې وارد کړه صحیح ده او د دې نه وروسته سی ان انپوټ واخله د چا دپاره ایکس دپاره بیا سی آوټپوټ ورکړه ورته ووایه چې څه شی انټر یور څو نمبر سیکنډ enter your second number صحیح شو فرست هم وشو او سیکنډ هم وشو اوس ورته وایم که چیرې هر یو غټ ورته ودې وایي چې دغه عدد غټ دی سی ان انپوټ ته واخلي د چا دپاره وای دپاره اوس موږ راځو خپل کنډیشن ورباندې تطبیق کوو د دې په اساس باندې ورته وایم اف که چیرې اوس خلاص ایکس غټ و د وای نه څه وکړه سی آوټ نفر ته آوټپوټ ورکړه ورته ووایه چې څه شی ایکس پوه شو ایکس په دې کې ویو چې خپل هغه قیمت واخلي ښه از greater than x is greater than y اوس دا خو که چیرې ستانه ایکس غټ یو ته وایي چې ایکس دا غټ ده خو که چیرې وای غټ بیا به څه کوي نو دلته موږ اف ایلس لرو څه لرو ایلس ایلس داسې یو کنډیشن ده چې هغه فالس کنډیشن کنټرولوي که چیرې نه وو اوس ورته ایلس یعنې که چیرې نه وو که چیرې نه وو بیا څه وکړه صحیح شو که نه اوس نو زه راځم ورته لیکم چې څه شی سی آوټپوټ ورکړه څه آوټپوټ ورکړي ورته ودې وایي چې وای صحیح ده که نه وای is greater than x ختم شو اوس ورقه واړه معلومیږي ښه زه دوه عددونه ورکوم اول عدد 0.533 ده
ها دویم ته انپوټ وانه اخیسته که نه ها دا ولې وانه اخیسته څه خبره اوس ګورو اوس یو اول 0.453 enter your second نمبر نه وروسته دا هغه ولې نه کوي انپوټ ولې نه اخلي پنځه صحیح ده او دا هم ها صحیح ولې کار نه کوي اوس ګوره کوم غټ دي پنځه غټ دي کوه مونږ ته څه وایي 7 is greater than مو چې دي نه غټ دي مشکل دلته څه کنه لري وایي ځه څه مشکل و دي کې دا نه ایگزیکیوټ کېده اوس ګوره آفرین دا صحیح شو اوس ګورو 3 4 وینې دلته نو زه به دا څه کوم اینډ نه کوم ټایم څه شي ډبل او اوس راځو دا وکړه 0.634 0.2 یا 0.23 پوینټ کوم یو کړتی وای کټو خیبر کوم یو کړتی وای غاټ دی آفرین نو 23 چې دا غاټ دی ګورل څه خوشاله دي او کچېره زرا شم دالته داسې وته وګوره 0 پوینټ دا او 0 پوینټ کوم یو کړتی ځان دې غټي صحیح شو کنه اوس ګوره زه یو بل کار کوم سو کوم یو بل کار کوم غټ واړه دونه پیژنې ولې پیژند کنه اوس کنه نه به دې پیژندې ها اوس ګورو بیا ایلیمنټ او کمپلیټ text 0 dot value is equal to array هدف دا چې په دې خو رسیدي اوس که چیرې څوک یو نمبر کې شکی چې دا به غټي وکړه دا غټي که نه 0.0000 صحیح ده 3 4 5 0.0 یو کوم یو غټ نه لاندې غټ څه وایي وایي لاندې چې دا غټ ده نه دی نو هدف زموږ د ایلس وخه چې ایلس په څه کار کوي دا فالس کنډیشن هغه کوي اوس ګوره زه راځم یو بل راخلم یو بل سټرکچر جوړو زه راځم دلته ملټیپل ویریبل ډیکلیئر کوم انټیجر ډیکلیئر کوم اینډ پښتو کاما دری کاما انګلیش کاما میث صحیح ده اوس ورته وایم چې څه شی ده وکړي and total equal to صحیح ده پښتو جمع دری جمع انګلیش او بیا ورته وایم چې څه کار وکړه ها خاصه پاتې شو دا به شي پات اول سی اوټ نمبر ته دا ټوټل ټول ته ودی وایي چې څه شي انټر یور پښتو مارکس سی ان انپوټ واخله د چا لپاره د پښتو لپاره د دې نه وروسته سی اوټ آوټپوټ ته ورته ودی وایي چې څه شي انټر یور دری مارکس خپل دری مارکس دی ودی او بیا دې ورته هم چې څه کار وکړي سی ان انپوټ د واخلې چا لپاره دری لپاره بیا ورته هم چې سی اوټ آوټپوټ ورکړه ورته ووایه چې څه شی انټر یور انګلیش مارکس
راځو ورته وایم چې سی ان انپوټ واخله د چا دپاره انګلیش دپاره بیا سی آوټ آوټپوټ ته ورکړو ورته وایم چا دپاره ورته ودې وایي چې انټر یور math marks صحیح شو دا او سی ان انپوټ واخله د چا دپاره math او اخر کې ورته وایم چې ان ټوټل یو څه جوړ کړه ټوټل ان که ډبل واخلو کله چې کېدای شي ټوټل اشاره دا همداسې د ټول نتیجه واخلو ان څه شی ټوټل equal to پښتو جمع درې جمع انګلیش جمع میث خلاص شو ټوټل کې بدا راشي بیا ورته هم پرسنټیج یا ایوریج پی آر پرسنټیج اینڈ پرسنټیج صحیح نه equal to ټوټل ډیوایډ بای څلور مضمون دي کنه اوس شرط ورکوما ها یو بل ویریبل اخلم اینڈ نه string د چا دپاره result دپاره string result پاس اوس ورته وایم if کچیرې house class څه شی ول اوس زه ورته وایم کچیرې اوس percentage total نه percentage تم کچیرې percentage ور greater than or equal to 500 تو 500 سم وي یا جی کې ویله 500 سره ښه دواړه اپریټر ورکوي اف کچیرې percentage ور greater than or equal to 50 سو کا result equal to pass پر result کې څو ور واچوا pass واچوا صحیح شو دا او else اوس ګوره کنو else یعنی در غیر ازان false condition کنټرول ښه else چې دا true condition control if true condition کا او else چې دا false condition control ښه اوس در اعظم ورته ما else کچیرې دا نو result equal to څه شی fail result کې څه واچوم fail واچوم او د دې نه وروسته سی آوټ آوټپوټ ورکړه څه ورکړي آوټپوټ داسې صحیح شو او د دې په آخر کې بک سلیش ان او سیمی کولن او د دې نه وروسته بیا همدا شی دوه ځلې ختمېږي او د دې په آخر کې ورته وایم چې څه شی سی آوټ آوټپوټ دی ورکړي ورته ودې وایي چې څه شی your total marks is تا total mark څونه دي total کوئی شو تا total mark total اندازه دي سی آوټ آوټپوټ ورکا ورته ودا وایي چې your average is ستا average څونه ده concatenate by PR او د دې په آخر کې AND L کولای شي بیا به داسې کوي او موږ اکسشن ډبل کوشن فرق نه کوي دواړه خبره ده د دې نه وروسته سی آوټ آوټپوټ ورکړه ورته ودې وایي چې څه شی نه کانګریچولیشن ورته کېدای شي ناکامي ورته ودې وایي چې څه شی یو آر صحیح ده you are result اوس ګوره راځو دا کمپایل کوو او رن کوو مشکل لرو دلته ډبل سی ورکړی راځو دلته بیا رن کوو وای انټر یور پښتو مارکس پښتو کې موږ وړي دي 95 دری کې اته اتیا انګلیش کې 92 او میث کې اتیا انټر سوای یور ټوټل مارک از 375 عمومي مارکس دي ایوریج دې شپږ اتیا ده او نتیجه دې هم څه شی ده آسان ده کنه کنه ده آسان نه وي آسان ښه صحیح شو او کنه دا خو بس پان های لیول لانګویج خاصیت هم دا ده چې هیومن دپاره ډېر اسانه وي ښه اوس ګوره زه راځم یو بل کار بل مثال پکې وکړو نو بس ده بس ده بیا بل مثال پکې نو ځان نورم کوشش وکړه په کور